فلسطینی قضیه، حقائق او واقعتونه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ملګری ملتونه او د فلسطین قضیه. ملګرو ملتونو له 1949 میلادي کال د شلمې پیړۍ د اویایمو تر اویایلو کلو پورې د فلسطین قضیه یوازې د کډوالو د ستونزې په توګه یادوله، خو د 1904 میلادي کال وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په لوی اکثریت ګڼ پرېکړه لیکونو صادر کړل چې له مخې یې فلسطینیانو ته د خپل برخلیک د ټاکلو حق ورکړل سو. د فلسطیني مبارزې مشروعیت په شمول د وسلوال جهاد د غصب سویو حقونو د بیرته ستنولو لپاره ومنل سو. صهیونیزم د نژادي توپیر یو بڼه وبلل سوه او د کډوالو د بیرته ستنېدو نه انکار کوونکي حق تایید سو. خو د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی متحدینو تل د صهیونیستي دولت د ملاتړ لپاره د دې پریکړو مخالفت کړی او یا یې له پامه غورځولی، باطل کړی او د عملي کېدو مخه نیولې. دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ویټو حق کاراوه څو هیڅ پریکړه عملي نسي. په عین وخت کې له همدې نړیوال مشروعیت کار واخیست تر څو د صهیونیستي دولت جوړېدل په فلسطیني خاورې کې مشروع وګڼي او د هغوی شتون ټینګ کړي. دا د دوی په اصلاح، شرعیت، مشروعیت، ظالمانه او کړغړنه څهره څرګندوي. په ټوله کې د فلسطین د قضیې په تاریخ کې له سترو ستونزو یوه دا وه چې ستر قدرتونه په ښکاره ډول د صهیونیستي پروژې ملاتړې وه، په ځانګړې توګه په دې برخه کې چې د صهیونیستي دولت د جوړېدو په نامه د 1948 میلادي کال د غصب سویو 78% فلسطیني خاورې پر سر یې د هغوی د حق خبره ومنله. فلسطیني مقاومت د 1980 جګړې وروسته د 1980 کلونو موده د فلسطیني فدایي مبارزې او مقاومت لپاره زرینه دوره ګڼل کیږي، خو له 1901 میلادي کال وروسته مقاومت له دې محروم سو چې د اردن خاوره د جګړې د ډګر په توګه وکاروي. که څه هم وروسته خپله عمده څهره په لبنان کې متمرکزه کړه، خو د 1915-1990 کلونو د لبنان کورنۍ جګړې پر مهال د نابودي او له منځه وړلو له هڅو سره مخ سو. پر لبنان د صهیونیستي دولت پرلهپسې یرغلونه د 1908 میلادي کال د سویلي لبنان د نیولو او د مزدورانو د امنیتي کمربند د جوړولو او په 1902 میلادي کال کې د سویلي او مرکزي لبنان تر اشغال پورې چې تر بیروته وغځېد د مقاومت بنسټونه وځپل. د دې پایله دا سوه چې د فلسطین د ازادۍ سازمان او د هغې جنګیالي د لبنان څخه وتلو ته اړ کړل سول. په دې ډول د فلسطیني مقاومت پر وړاندې ټولې عربي پولې د صهیونیستي دولت پر وړاندې وتړل سوې. د 1980 کلونو په موده کې د فلسطین انقلاب په پراخه کچه د خپلو وروڼو عربو له لوري سخت زیان ولید. د فلسطیني مبارزې انرژي او وینې د هغو عربي رژیمونو په سیالیو کې ولګېدې چې هڅه یې کوله دا خوځښت وځپي، کنټرول یې کړي، د فلسطین په نوم خبرې وکړي او پر هغې سوري واچوي. له 1903 میلادي کال د اکتوبر جګړې وروسته چې په اصل کې یوازې مصر او سوریې ته معنوي بریاوې ورکړې او له 1904 میلادي کال راهیسې چې د فلسطین د ازادۍ سازمان د فلسطیني اولس یوازینی مشروع استازي وبلل سو، د عربو د مسؤلیت احساس د فلسطین په اړه ورځ تر بلې کمزوري سو. د 1908 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د مصر د کامپ جوینټ تړونونو لاسلیک د دې لامل سو چې تر ټولو ستر عربي ځواک د عربي صهیونیستي شخړې له ډګره ووځي. وروسته د 1908 ترمنځ د عراق ایران جګړې دواړه اړخونه سخت ستړي کړل. د تیلو د بیو د ټیټولو له امله په 80 کلو کې د خلیجي هیوادونو مالی ملاتړ هم کمزوري سو. د 1990 میلادي کال د عراق لخوا
د کویت اشغال او ورپسې جګړې او کړکېچ پراخ عربي اسلامي درزونه رامنځته کړل او د خلیجي هیوادونو منفي دریځ یې د فلسطین د ازادي سازمان پر وړاندې راوپاروه. سربیره پر دې د شوروي اتحاد او ختیځ بلاک ړنګېدو د فلسطیني مقاومت د کمزورتیا یو بل لوی عامل سو. دا ټولې پیښې د دې لامل سوې چې د فلسطین د ازادي سازمان مشرتابه د سولې پر لور مخه کړي او خپله مبارزه یوازې د سیاسي ممکناتو تر کچې محدود کړي. له بلې خوا د 20مې پېړۍ د 80مو کلو له نیمایي راهیسې په داخل او بهر کې د فلسطیني ولس د اسلامي بهیر فعالیتونه مخې ته راغلل او ورځ تر بلې زیات سول. دغه بهیر د محصلینو د اتحادیو، مسلکي اتحادیو، خیریه ټولنیزو فعالیتونو په مشرتابه کې یو مهم سیال سو. په همدې وخت کې د 80مو کلونو په وروستیو کې د جهادي اسلامي ډلو نښې ښکاره سوې، لکه په 1948 میلادي کال کې نیول سوی فلسطین کې د اسرة الجهاد ډله، په 1980 میلادي کال کې د اسلامي جهاد غورځنګ او د 20مې پېړۍ په لومړیو 80مو کلو کې د شیخ احمد یاسین له لوري جوړ سوی د فلسطیني مجاهدینو تنظیم. په همدې موده کې د بهر میشتو فلسطیني اخوان المسلمین هم په دې بوخت وه چې جهادي ډلې جوړې او وروزي څو د فلسطین د مبارزې لپاره چمتو سي. انتفاضه د 1980 میلادي کال له دسمبر څخه بیا تر 1993 میلادي کال تر دسمبره پورې د فلسطین دننه ولس په لاس د مبارزې ابتکار بیرته راژوندی سو. په دې لړ کې اسلامي بهیر په پیاوړي ډول راڅرګند سو او د فلسطین د مقاومت بنسټیز عنصر وګرځېد. په ځانګړي ډول د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس چې د انتفاضې له پیل سره سم یې خپل تأسیس او موجودیت اعلان کړ. په همدې وخت کې د ډبرو ماشومانو نوی نسل راپورته سو. د ټولنیزې همکارۍ ښکاره بیلګې رامنځته سوې او د جاسوسۍ او فساد د پدیدو په وړاندې جدي ګزارونه وسول. انتفاضې د عربو، مسلمانانو او نړیوالو د خواخوږۍ او همدردۍ څپې راژوندۍ کړې او د فلسطین قضیه د نړیوالو د پام وړ وګرځوله. خو د حالاتو ځانګړتیا او د فلسطیني او عربي مشرتابه ذهنیت اجازه ورنه کړه چې دا مبارزه د ازادۍ تر بشپړ پړاو پورې وغځېږي. پر ځای یې د صهیونیستي غاصب رژیم سره د سیالۍ جوړجاړی د کوچو پانګونو لپاره وکارول سول. د فلسطین د ازادۍ سازمان د کمزوري له زیاتېدو سره په سازمان کې دننه له صهیونیستي دولت سره د سوله ییزې جوړجاړۍ پلوي بهیر پراخ سو، تر دې چې د 1988 میلادي کال د نومبر په نیمایي کې پریکړه وسوه چې د فلسطین دولت اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د 181 پریکړه ومني چې د فلسطین د عربو او یهودو ترمنځ ویشي، او همدارنګه د امنیت شورا 242 پریکړه د 1980 د نومبر ومني چې د فلسطین قضیه یوازې د کډوالو د موضوع په توګه طرحه کوي او د سولې له لارې د حل غوښتنه کوي. وروسته د 1901 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د فلسطین د ازادۍ سازمان د عربي هیوادونو د مادرید د سولې خبرو ته داخل سول. د نږدې 2 کلونو په اوږدو کې د سازمان رسمي پلاوي ونه توانید چې د صهیونیستي دولت سره کوم تړون ته ورسیږي. یوازې بدلون هغه مهال رامنځته سو چې د 1992 د دسمبر په میاشت کې یوه بله پټه مذاکراتي لاره پرانیستل سوه چې پایله د اوسلو تړون یا غزا اریحا لومړی سوه. دا تړون په ناروې کې ترسره سو او د 1993 میلادي کال د دسمبر پر 13 په واشنگټن کې د فلسطین د ازادۍ سازمان له صهیونیستي دولت سره په رسمي ډول لاسلیک کړ.